مخکې له دې نه چې د سینه بغل په ناروغۍ باندې پوه شو، باید په دې خبره پوه شو چې د بدن په بدن کې یو غړی دی چې د پپوس یا پړپوس یا د سږو په نامه باندې یادېږي، او د دې دنده دا ده چې د دې په ذریعه باندې موږ ساه اخلو او ساه بېرته چې دی وباسو. او په دې ساه اخیستلو کې چې کوم دی اکسیجن دی دا چې دی د پپوس ته داخلیږي او د پپوس کې بیا هوایي لارې، د هوایي لارو نه بیا د پپوس په دغه هوایي لارې چې کومې دي د پکوڼیو سره وصل دي، او دا پکوڼۍ د وینې د وړو وړو رګونو سره چې دی وصل وي، یعنې سره یو ځای وي. او دلته چې کوم دی نو کله چې موږ ساه اخلو نو دغه اکسیجن چې دی د دغه پکوڼیو ته رسیږي او بالاخره د پکوڼیو د لارې د وینې دوران ته چې دی داخلیږي، یعنې وینې ته داخلیږي. او د هغه ځای نه د وینې نه چې دی بېرته هغه زهري مواد چې د بدن په بدن کې چې دی تولیدېږي د مختلفو کړنو له وجې نه هغه چې دی دلته د دې سږو پکوڼیو ته داخلیږي، یعنې د دې پړپوس او بالاخره د دې پکوڼیو نه د هوایي لارو ته او د هوایي لارو نه بالاخره چې دی بهر ته موږ د ساه ویستلو په شکل باندې چې دی دا کاربن ډای اکساید چې یو زهري ماده ده چې د انسان بدن ته ضرر رسوي دا چې دی خارجوو. او دغه وظیفه چې دی دغه پړپوس یا پپوس یا سږي چې دی اجرا کوي. کله چې دغه سږي یا پپوس ناروغه شي نو دې ته چې دی د سینه بغل ناروغي ویلی کېږي. د سینه بغل نښې نښانې چې دي دا ټوخی دی، لړزه ده، ساه لنډي ده. د ټوخي کولو سره د ناروغ سینه چې دی درد کوي، ټول بدن یې درد کوي. همدارنګه که چېرته یې پرمختګ وکړي نو داسې بې د درملنې پاتې شي، د ناروغ چې دی شونډې او همدارنګه د ګوتو څوکې هم چې دی شنې کېږي. د دې ناروغۍ علتونه یو ډول میکروبونه دي چې هغه د بکټریاو او ویروسونو په نامه باندې یادېږي، یعنې دا ناروغي چې دی رامنځته کوي. او داسې نور هغه ناروغان چې دفاعي سیستم یې کمزوری وي لکه د ایډز ناروغان او همدارنګه د سرطان ناروغان، شکرې ناروغان، یا د زړه کمزوری وي، د پښتورګو ناروغۍ ولري، یعنې ګوزن یا فلج وهلي دی چې دی د قبض صحیح نشي کولی. نو په دې اساس باندې د معدې تیزاب، همدارنګه غذایي مواد او اوبې چې دی سږو ته داخلیږي. او یا ځینې خلک چې هغه یو سګرټ ډېر څکي، د الکولو څخه ګټه پورته کوي او همدارنګه د مخدره موادو څخه ګټه پورته کوي، دا خلک چې کوم دي په سینه بغل ناروغۍ باندې په تکراري ډول باندې اخته کېږي. د معلومولو دپاره همدغه نښې نښانې دي، یعنې په ناروغ کې چې دی تبه، لړزه، ټوخی، ساه لنډي، د سینې درد او د شونډو شنې کېدل او د ګوتو څوکې. یعنې دا کله چې ستاسې په کورنۍ کې یعنې تاسې همدارنګه ناروغان ولیدل نو په سملاسي ډول باندې ډاکټر ته ولاړ شئ. ډاکټر یې په ډېر اسان ډول باندې تشخیصولی شي د یو ستاتسکوپ او یا د سینې د عکس په ذریعه باندې، او یا یې همداسې د نښو نښانو له وجې نه چې دی درمل کوي. د دې درملنه فقط په انټي بیوټیک باندې کېږي، لکه موکسیسیلین شو یا پنسلین یا بعضې نور انټي بیوټیک دي چې د اریترومایسین په نامه یادېږي. نو د دې په واسطه باندې چې دی هم درمل کېږي د 5 نه تر 10 ورځو پورې. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسې اجازت اخلم ستاسې د بشپړې روغتیا په